زما خو په دنیا کې دا یوه تجربه وشوه چې د نغري په غاړه باندې به یوه لاته په بله باندې نه اړی که هغه خپل نغری او که پردی چې بازار ته ځې نو جیب به په بډه کې منډې. راته ووایه چې ستا په دې دومره وخت کې څه تجربه وشوه؟ ما تجربه دا وشوه علم خان چې کوم ځای نه ګرېږه مه ګروه. مختلف قسم کسانو نه تپوسونه کوو او هغه به جوابونه راکوي. نو زمونږ سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او بله خبره چې زما خپله چې کومه تجربه ده هغه به درته هم زه د ویډیو په اخره کې تاسو سره شیر کوم. نو زموږ سره دا ویډیو وګورئ او خوندونه ترې واخلئ. او تاسو خپلې تجربې چا چې څه تجربه شوي په کامنټ کې موږ ته ولیکئ. او تجربه مې دا وشوه چې یاره پیسه خو هر وخت پیدا کېږي، هر ټایم راځي، د لاس خیری دی، خو مور پلار بیا نه پیدا کېږي. دا راته ووایه چې ستا په دې دومره وخت کې څه تجربه وشوه؟ ما تجربه دا وشوه علم خان چې کوم ځای نه ګرېږه مه ګروه. څومره وخت وشو او څه تجربه دې وشوه او څه سبق دې حاصل کو؟ زما په دنیا کې دا تجربه وشوه چې بلی دې د سپیرکي نو څوک دې په سړه روټۍ کې هم نه حسابوي. بله مې په دنیا کې دا تجربه وشوه چې بازار ته ځې نو جیب به په بډه کې منډې. زما خو په دنیا کې دا یوه تجربه وشوه چې د نغري په غاړه باندې به یوه لاته په بله باندې نه اړی که هغه خپل نغری او که پردی. زما خو په دې ژوند کې دغه تجربه وشوه چې یو به په خپل کلي کې دکانداري نه کوي، خپل کلي کې به امامتي نه کوي. مرګریا چې یو سړی دی یو کال دوه چې کړی نه که نه او په یو تاری دی ورسره خوړلی نه هغه ته به نه یار وي او نه به ورته دوست وي. چې په دې دنیا کې دومره وخت تېر کړو څه تجربه دې وشوه، څه سبق دې حاصل کړو؟ نو تجربه خو ملا نه ده شوې، عمر خو زموږ ماشومتوب کې تېر شو، تجربې خو به وس کړو. یاره الحمدلله ما خو ښه کافي زندګي په دې دنیا کې تېره کړه. څه سبق دې حاصل کړو، څه احساس درته وشو؟ نو سبق خو مې دا حاصل کړو به د سسر خو ګومه، خو که بیا ژوندی شومه کامیاب به یمه. وړاندې ژوندونو تجربه مې نه وه. ستا څه تجربه وشوه دومره عمر دې وکړو؟ تجربه مو شوه چې مونږه په منګز او په قاشق هم له خپل مهر نه دی لګولی میډن پاکستان او خلک ناسته چې کوم دنه سپوږمۍ ته وخته. ستا څه تجربه وشوه په دې دنیا کې؟ زما یاره زه خو یم دا تپوس د 007 والا نه وکړه، علیشانه ده د هغې نه وکړه. یاره چې دغه تجربه او دا سبق مې حاصل کو که الله پاک راله دوباره زندگی را کوله دې دنیا نو یاره زه یم چې زه نه ځم. وعلیکم السلام. استاد دا راته ووایه چې په دې دنیا کې دې څومره وخت وشو؟ بس یاره یو 22-23 کاله مې د دنیا نه مالګه خوړله اورې. دا راته ووایه چې ستا تجربه څه وشوه، څه درته پېښ شو په دې دنیا کې؟ بس تجربه خو مې دا شوې ده وایي چې بې لباسه هم راغلی دې دنیا ته، بې لباسه مې ته بیا د ژوند سفر دی. السلام علیکم. په دنیا کې څه ونه ژوند دې وکړو، څه تجربه او څه سبق دې حاصل کړو؟ د زړه زور مې نشته، بس دی نور سوال لا نه مه کوه. تقریبا جو 50 سال پوره کېدو والا دي. تا په دې 50 سال کې تا څه تجربه وشوه، څه سبق دې د ژوند نه واخیست؟ یاره زما په دا کم عمر چې زما وشو په دې کې زما دا تجربه وشوه که نه چې په پاکستان کې صفا سړی بلکل رښتونه صفا ایماندار دا سړی د چلیږي. یاره هغه سړی چلیږي چې کم سړی دوکې کوي، کم سړی دروغ وایي او کم سړی د خلکو سره ډوک پوک کوي، نو هغه سړی د خلکو ډېر خوښي. کم سړی چې صفا چلیږي او برابر چلیږي، کاروبار صحیح چلی، نو خلک هغه د څه وایي، یو ورته وایي دا ساده دی، وایي مړه ساده دی په څه باندې پوهېږي، او یو ورته وایي دا قمقل دی. نو ملګرو تاسو به د ټولو ملګرو خبرې اورېدلي، امید لرو چې تاسو به ترې هم څه سبق حاصل کړی او په اخره کې به زه خپله یوه تجربه دا شیر کړم چې او هغه به زه په شعر کې تاسو ته واورم چې زما یو شعر دی چې هسې په نوم سړي چې خوځی جو سړی دی، هسې په نوم سړي چې خوځی جو سړی دی، په رښتیانو سړي په سلو کې 2-3 دانې دي.